مونږ او تاسو چې په کوم ځمکه کې اوسېږو نو دا د ډیرو مراحلو نه تېره شوې ده او په دې مختلف قسم حالات راغلي دي. په دې ځمکه باندې یو زمانه داسې راغلي ده چې په هغې کې د ټوله ځمکه د واورې نه ډکه شوې وه. د عربو ملکونو هغه صحراګانې کوم چې نن سبا مونږ او تاسو یې نو په دې یو زمانه داسې تېره شوې ده چې په هغې کې به د ټولې صحراګانې د واورې نه ډکې وي. په ځمکه باندې 15 ځله داسې زمانې تېرې شوې دي چې په هغې کې به دا د واورې نه ډکه شوه. دې دوارو ته نن سبا آیس ایج یعنی د واورې زمانې ویلی کېږي او د دې وجه به دا وه چې د ځمکې ټمپریچر به وغورځېدو او په دې سره به د ډیرو دریابونو هغه اوبه په واوره کې بدلې شوې. د دغه زمانې د انسانانو ژوند به ډیر مشکل و. دا خلک به د ټولګو په شکل کې بهر ته وتل، ښکار به یې کوو او په دې باندې به یې خپله ګزاره کوله. چونکې دغه وخت کې یخني ډېره سیوا وه، دې وجې نه ډېر دریابونه منجمد شوي وو او ځې په ځې وړې وړې جزیرې ښکاره شوې وې. دې وجې نه د امریکې او یورپ په منځ کې چې کوم دریاب دی د دې پار کول د دغه وخت انسانانو ته ډېر اسان شوي وو او د دې وجه دا وه چې د دې دواړو بریاعظمو په منځ کې فاصله ډېره کمه شوې وه او د دې د پار کول ډېر اسان شوي وو. ساینسدانانو د قول مطابق د دغه زمانې څخه خلک د ښکار په تلاش کې روان شو. کوم ځای چې به دوی ته د خوراک څښاک سامان په اسانۍ سره میلاوېدو نو هلته به دوی دیره کېدل. په دې طریقې سره د دې خلکو دا سفر جاري و تر دې چې دوی د تبرید دریاب پار کو او دغه غټ بریاعظم کوم ته چې نن سبا شمالي امریکا ویلی کېږي دې ځای ته خلک راورسېدل او دلته آباد شو. دا د آیس ایج یعنې د سختې یخنۍ دپاره آخري زمانه وه. کله چې د آیس ایج ختم شو نو په دې سره د ځمکې ټمپریچر ډېر سیوا شو، ځای په ځای واوره ویلې شوه او په سمندرونو کې اوبه جاري شوې. په دې عمل سره هغه جزیرې د کوم په سبب باندې چې دا خلک د بل بریاعظم ته راوړېدلي وو دا ختمې شوې او په دې سره یورپ او امریکا د دواړو بریاعظمونو د بل نه ډېر لرې شو په فاصله کې. دا خلک چې مخکې کمې دنیا کې اوسېدل هغه د دوی نه شاته پاتې شوه. دوی به شمالي امریکا او جنوبي امریکې ته د ټولې دنیا په نظر سره کتل. بعض مورخین وایي چې د دې ځای خلکو به خپلو کشرانو ته دا قصې کولې چې مخکې زمانه کې به موږ په داسې ځای کې اوسېدلو چې هغه د رقبې په لحاظ سره ډېر زیات و. یعنې د دوی په ذهن کې دا وه چې مخکې په کومو وچو به باندې اوسېدو نو هغه ټوله د اوبو لاندې شوې ده. دا خلک کم چې د دوو بریاعظمو ته راوړېدلي وو دوی دلته ډېره زمانه تېره کړله. کله چې به دوی د سمندر غاړې له راغلل نو بس دوی به دا د دنیا آخري حصه ګڼله. د دوی مخې ته یو غټ دریاب و او هغه خواته هېڅ هم په نظر نه راتلل او هغه خلک کم چې په یورپ یا افریقا کې آباد وو هغوی ته دا علم نه و چې د تبرید دریاب نه هغه طرف ته هم زموږ په شان انسانان اوسېږي. بعض مورخین دا وایي چې دې خلکو 10,000 کاله تېر کړل په دغه بریاعظمو کې. 10,000 کاله بعد د افریقې نه څه کسان په کښتو کې کېناستل، دوی د تبرید په دریاب کې سره پاسه یو میاشت پورې سفر وکړو او دې نه بعد امریکې ته ورسېدل. دا خلک څوک وو، دوی دا سفر څنګه کړی و او د امریکا په اولني ځل چا دریافت کړې وه، مسلمانانو که عیسایانو؟ تاریخ دې باره کې څه وایي؟ او دې نه زیات اهم سوال کوم چې د ډېرو خلکو په ذهن کې راځي چې آیا دې 10,000 کاله کې دې خلکو د پیغمبر راغلی او که نه؟ د دې ټولو سوالاتو جوابات به تاسو ته بیان کو خو په راروانه ویډیو کې. تیر شو 500 کالو کې د امریکې دریافت ډېر لوی اهمیت لري په تاریخ کې. 15مې صدۍ پورې یورپ والا د مسلمانانو په مقابله کې ډېر کمزوري وو، لیکن کله چې دوی امریکا دریافت کړه نو په دې سره دوی ته دومره ترقي میلاو شوه چې دوی ته په تاریخ کې چېرته هم نه میلاو شوي. نن سبا ټوله دنیا د دوی په ګریف کې ده او کوم ځای چې دوی څنګه وغواړي نو هغه رنګه تصرف کولی شي. خلاصه دا ده چې د امریکې دریافت یورپ والا د سپر پاور نه سپر پاور طاقت ته ورسول، لیکن دوی د امریکا څنګه دریافت کړه او هغه کم ضرورت و چې دوی دې دریافت ته راورسول. نن به موږ تاسو ته د دې سوالاتو جوابات وړاندې کوو. نو راځئ زموږ سره. دا د سن 1492 میلادي کالو او د هغه وخت وکم کې چې سلطنت عثمانیه د یو طاقتور سلطنت په حیثیت کې وجود ته راغلی وه. د عثماني سلاطینو مسلسل جنګونه راغلل د یورپ والو سره او د دې جنګونو په نتیجه کې قسطنطنیه د یورپ ډېرې علاقې تر دې چې بحر روم هم د سلطنت عثماني په کنټرول کې راغی. په هغه زمانه کې دا علاقې د یورپ والو دپاره ډېر اهمیت واله وې. د یورپ چې څومره هم اوسېدونکي خلک وو هغو ټولو به په دې لارو سره تجارت کوو په هندوستان کې او د ژوند سره متعلق چې څومره هم ضروریات وو هغه به اکثر دوی ته د هندوستان نه میلاوېدل. په یورپ والو باندې ځمکه هله راتنګه شوله کله چې سلطان محمد الفاتح قسطنطنیه فتح کړله. په دې فتوحاتو سره د یورپ والو تجارت ته ډېر نقصان ورسېدو او د سلطنت عثماني د فتوحات د یورپ والو دپاره یو لوی قحط ثابت شو. په دې سره یورپ کې جرایم ډېر سیوا شو، په لارو کوڅو کې سریع عام غلاګانې شروع شوې. په دې صورتحال کې یورپ او د هغې حکمرانان ډېر مجبوره شو او د خپل تجارت د بحالۍ دپاره دوی مختلف قسمه کوششونه شروع کړل. په یورپ کې چې کوم هوښیار خلک وو نو هغوی دا مشوره ورکړه چې هندوستان ته د بله لاره وګټلی شي چې هغه د مسلمانانو په کنټرول کې نه وي.
ملګرو د دې ټول مشکلاتو وجه دا و چې د یورپ بادشاه فرناندو دویم په اندلس باندې قبضه کړې و او دغه ځای په مسلمانانو باندې سخت ظلمونه کړي وو. دې وجه نه د ټول عالم مسلمانان دوی د سخت غوسه وو او د دې دوه فریقین په مابین کې د صلح هیڅ امکان نه و. خلاصه دا د ملګرو چې یورپ والا د ویلاري په تکل کې روان شو. په ځای د دې چې دوی هندستان ته راغلي وي دوی امریکا دریافت کړه. یعنی د امریکا په دریافت کې مسلمانانو غټ اقدام هغه فتوحات کوم چې یورپ والا خلک د امریکا په دریافت کولو مجبور کړل. هغه کس کم چې د یورپ والو مدد ته راغی او امریکا دریافت کړه دا غنوم دی کرستوفر کولمبس. دی په 1451 کې پیدا شوی و. د یو تاجر خپل اکثر سفرونه به په دریافت کې کول. یعنی د خپل پیشه هغه د دنیا په مختلفو علاقو کې سفرونه کولو. دغه وخت کې کولمبس پر خبره یقین کوو چې دنیا ګول شکل کې ده. دا سوچ وکړو چې زه د تبری په دریاب کې سفر وکم نو بل طرف ته به زه هندستان طرف ته راتاو شم نو دا به یو نوې لار شي هندستان ته. بل طرف ته کولمبس کتابونه کتلی وو چې باغی کې مصنفینو دا ویلی وو چې تبری د دریاب نه هغه طرف ته سخل کوسیږي. دا خلک ډیر مالدار دي. دوی خوراک سکاک د سرو سپینو زرو په لوخو کې کوي تر دې چې د دوی دروازې هم د سرو زرو دي. په دې خبرو سره کولمبس ډیر متاثر شو او هغه سره د مال لالچ پیدا شو. چونګې دا سفر ډیر وګدو د لپاره د ډیر مال ضرورت و. حالانکه کولمبس په خپل ډیر یو غریب سړی و. د مشکل د حل لپاره کولمبس راغی اندلس ته او د هغې بادشاه فرناندو دویم سره میلاو شو. هغه د دې ځمکې لالچ ورکو او دی ورته وویل چې په دې سره به زموږ تجارت هم ډیر ښه شي. بل په دغې علاقو باندې د مسلمانانو قبضه نشته. که موږ چېرته دې ځای ته اول ځان ورسوو نو یو خو به ډیر مال لاسته راشي بل دغه خلک به خپل دین یعنی عیسایت ته په اسانۍ سره راواړو. د اندلس بادشاه په دې خبره سوچ وکړو او بیا کولمبس ته اجازت ورکړو او د دې سره سره ورله د سمال ورکولو وعده هم وکړله. د دې بادشاه دا سوچ و چې دا سړی که چېرته واقعي په خپل سفر کې کامیاب شو نو زموږ پکې فایده ده او که چېرته ناکامه شو نو د سره به لږ مالي امداد وکړو. که هغه چېرته ضایع شي نو څه خبره نه ده. دا بادشاه راولګېدو د دغې علاقې مسلمانانو نه جبرن یو دریابي جهاز واغستو. بل جهاز ورته د حکومت د طرفه میلاو شو او دریم دریابي جهاز د کولمبس سره خپل ذاتي و. دین علاوه لږ شان خوراکي سامان هم په جهازونو کې کېښودی شو. د جیل نه قیدیان آزاد کړل او هغوی د ده سره ملګري کړل. د دې ټول سازو سامان سره کولمبس د سهار په ټایم کې اندلس د غاړې نه روان شو د امریکې په طرف باندې. دی مسلسل د 2 میاشتې پورې په دریاب کې سفر وکړو خو د دې مخې ته څه په نظر رانغلل. کله چې سفر د 10 ورځو نه سیوا شو نو دوی ډیر پریشانه شو او د هغې وجه دا وه چې د دوی دا یقین و چې 10 ورځو کې به موږ هندوستان ته رسېدلی یو. حالانکه سفر د دوی د توقع نه هم زیات اوږد شو. دې وجې نه په جهاز کې موجود ټولې عملي د واپسۍ مطالبه وکړله. کله چې د هغوی اصرار سیوا شو نو کولمبس دې خلکو ته 2 ورځو مهلت ورکړو او دی ورته وویل چې 2 ورځو کې که چېرته موږ د څه جزیره په نظر رانغله نو بیا به واپس کیږو. د دې نه بعد کولمبس خپل جهازونه له تیزي ورکړه خپل سفر د مخکینی په نسبت سره نور هم تیز کو. بالاخره 35 ورځو د سفر نه بعد وی دغه ځای ته راورسېدل کوم ته چې نن سبا ویسټ انډیز ویلې کیږي. کولمبس او دغه ملګري چې کله دی بر اعظم ته راورسېدل نو د هغوی دا خیال و چې موږ هندوستان ته راورسېدو. لیکن افسوس خبره دا ده چې کولمبس تر خپل مرګ پورې دا پته ونه لګېده چې زه هندوستان ته نه بلکې یو داسې بر اعظم ته راغلی یم چې هغې ته د ډېرې زمانې نه څوک نه دي راغلي. کولمبس چونکې د مال جایداد په لالچ کې دلته راغلی و. دې وجې نه هغه دلته د رارسېدو نه بعد فورا د سرو زرو تلاش شروع کړو. د دې ځای خلک کولمبس او د هغه ملګرو ته ډېر حیرانه وو. دې خلکو د دوی ډېر غټ استقبال وکړو. دې ځای کې چې کوم خلک اوسېدل د هغوی یو سردار راولګېدو او د سرو زرو یو کیپ یې کولمبس ته په تحفه کې ورکړو. په دې غلطۍ سره د امریکنیانو ځان د لوی هلاکت سره مخامخ کړو. د دې تحفې نه بعد کولمبس ته را پته ولګېده چې واقعي د خلکو سره سره زر شته دی. دې وجې نه کولمبس خپل ملګرو ته د لوټ مار حکم ورکړو. دوی د دې خلکو خیمو ته ورننوتل او چې څه قیمتي څیز به یې مخې ته ورتلو هغه به یې راوچته و. مورخینو لیکلي دي چې دا خلک دومره ساده وو چې د دې هر څه باوجود دوی کولمبس او د هغه ملګرو ته ډېر خوشحاله وو چې دوی به څه موچتول نو دې خلکو به د هغې نه څه مننه کوله. څو ورځې د مسلسل لوټ مار کولو نه بعد کولمبس راولګېدو. دې خلکو باندې ظلمونه شروع کړل. د دوی ماشومان زنانه ټولې د تورې په نښه وګرځول. دې خلکو ته یې دا وویل چې تاسو لاړ شئ او موږ له سره زر راجمع کوئ. په دې سره دا ټول خلک د ډېرې لویې تباهۍ سره مخامخ شو. په دوی کې اکثر خلک راولګېدل خودکشیانې یې وکړلې. په امریکا کې به اوسه پورې د کولمبس ورځ مناوهلی کېده او دوی به یو لوی هیرو ګڼلی کېدو په امریکا کې. لیکن 19مې صدۍ نه بعد مورخین راولګېدل د دې چې کوم ظلمونه دي هغې ښه په تفصیل سره خلکو ته مخامخ کړل. دې وجې نه خلک د ده نه ډېر متنفره شو او نن سبا په امریکا کې ډېرې علاقې داسې دي چې هلته دا ورځ نه مناوهلی کېږي او د هغه ځای خلک دې د یو ظالم په نوم سره یادوي. کولمبس د دې سفر نه بعد یو کتاب ولیکو او په هغې کې ښه په تفصیل سره د هغه څه بیان وکړو کوم چې ده لیدلي وو. کولمبس په امریکا کې مسلمانان لیدلي وو که نه. اوسه پورې چې موږ تاسو ته کوم تاریخ بیان کړو د هغه تاریخ دی کوم چې خلکو کې مشهور دی. اوس به دې ته راځو چې امریکې ته په اولني ځل مسلمانان راغلي دي یا کولمبس. دا هر څه به تاسو ته ښه په دلایلو سره ثابت کړو خو په راروانه ویډیو کې. په 1492 عیسوي کې چې کله کولمبس امریکې ته راغی
نو د هغه ورځې نه په دې خلکو باندې سخت ظلمونه شروع کړل. کولمبس راولګید او د دې ځای ډیر خلک روغ راونیول. د غلامانو په صورت کې د خلک اندلس ته راولېږل. دغه زمانه کې چې په امریکا کې کم خلک اوسېدل نو دوی د اندلس د ماحول عادت نه وو. دی وجنه کله چې دوی دلته راغلل نو دوی په مختلفو بیمارو کې مړه شو. په دوی کې اکثر تعداد داسې وو چې هغه په لار کې مړه شوي وو. نو دا هغه ظلمونه حکم چې کولمبس پر خلکو باندې کړیو. ملګرو د تاریخ موږ تاسو په تیر شي ویډیو کې بیان کړو چې امریکا څنګه دریافت شو. اوس دې ته راځو چې امریکای ته اول مسلمانان راغلي دي او عیسایان. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان یې په خپل خطاب کې دا ویلی وو چې مسلمانانو د کولمبس نه مخکې امریکا دریافت کړې و. د دعوه صحیح ده کنه. د دې مسلې باره کې چې څومره هم دلایل دي هغه به موږ تاسو ته وړاندې کوو. بیا فیصله تاسو وکړئ چې آیا واقعي مسلمانانو د کولمبس نه مخکې امریکا دریافت کړې و یا د هسې ضعیف روایت دي. دا ټول دلایل به موږ تاسو ته په تفصیل سره وړاندې کوو. نو راځئ زموږ سره. دا د هجری مطابق اولنۍ صدی و. دیم خلیفہ د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې یو سړی او د امام شعبی په نوم باندې دی عالم په زمانه کې یو غټه دعوه وکړه او دا دعوه یو مصنف ابوبکر الخلال په خپل کتاب کې را نقل کړی ده. امام شعبی رحم الله ویلو چې الله سبحانه و تعالی سره بندگان داسې مشته چې هغه د اندلس نه خو په بل جزیره کې اوسېږي. د خلک د اندلس نه دومره لري دي لکه څومره چې موږ د اندلس نه فاصله کې یو. هغوی مؤمنان دي او د هغوی ځمکه د هیرو جواهراتو نه ډکه ده. د هغوی غرونه د سرو سپینو زرو نه ډک دي. دا خلک کاشکاري دي نه علاوه بل څه کار نه کوي بلکې دوی خپل وخت په میوه باندې تیروي. تاسو ته پته وي چې شعبي دلته د خلکو باره کې تذکیره کوي کوم چې دغه وخت کې په امریکا کې اوسېدل. موږ تاسو ته خدا پته ده چې امریکا داسې ځای دی چې د معدنیاتو نه ډک دی. دین علاوه په دې ځای کې قسمه میوې هم ملاویږي. امام شعبی دا هم ویلو چې د خلک د اندلس نه په فاصله کې دومره لري دي لکه څومره چې موږ فاصله کې یو د اندلس نه. کوم جغرافیه ته وګورو دغه زمانه کې امام شعبی په کوفه کې اوسېدو. کوم د کوفې نه اندلس ته سیده کر خراکاګو او بیا دغه شان فاصله د اندلس نه امریکای پورې ناب کو نو ناشنا نتیجه راوځي او معلومیږي چې واقع د دوه فاصله یو بل ته یو شان دي. نو د دې خبرې نه دا معلومیږي چې واقع د ډېر مخکې مسلمانانو ته د امریکای باره کې معلومات او دا پته ورته مو چې د یو غټ بر اعظم موجود لري چې باغ کې زموږ بشر انسانان هم اوسېږي. دلته سوال لري چې شعبی د امریکای باره کې د معلومات د کم ځای میلاو شوی وو لیکن ملګرو دا یو سوال لږ د دې جواب د وسه پوری چانه دی معلوم کړي. اوس راځو درېمې صدۍ د هجری مطابق المسعودي د نهمې صدۍ سړی دی. دی په خپل کتاب کې د الخشاش په نوم باندې د خلکو تذکیره کوي. مسعودي ویلي دی چې مر خپل ملګرو سره بحر اوقیانوس پار کو او زه بلې ځمکې ته ورسېدم. په 1879 کې زه واپس راغلم. مسعودي په خپل کتاب کې دا هم ویلي دی چې زه دغه خلکو سره ملاو شوی وم. اوس راځو شپږمې صدۍ ته. په 1194 کې کوم نقشه مسلمانانو کې محمد الادریسی جوړه کړې و هغه تاسو کتلی شئ. محمد الادریسی دا نقشه په ګول انداز کې جوړه کړې و. دې نه معلومیږي چې مسلمانانو ته دغه وخت کې دا پته هم و چې ځمکه ګول شکل کې ده. تاسو که دا نقشه وګورئ نو معلومیږي چې شمال لاندې دی او جنوب بره. لیکن کله چې موږ دا نقشه بل طرف ته راتاو کو نو ناشنا تفصیل موږ ته میلاویږي. یورپ او افریقې نه خوا طرف ته یو غټه جزیره ښودلی کېږي. الادریسی دا ویلي چې دا ځمکه ډېره سیوه او فراخه ده. د خپل کتاب کې لیکلي دي چې پرتګال کوم چې مخکې د مسلمانانو یو ریاست و د دې ځینې مسلمانانو دا دریاب پار کو او بیا به د خلکو کې بعضې داسې و چې واپس هم راغلي وو او بیا د خلکو د بلې ځمکې باره کې بیان هم کړی و. دې خلکو ناشنا خبره دا کوله چې هم په دغه ځمکه باندې داسې خلک هم لیدلي وو چې هغوی په عربۍ کې خبرې کولې. نو د دې خبرو دلایلو نه دا معلومیږي چې مسلمانان د ډېر مخکې نه دغلته آباد وو. دا کوم واقعیت چې موږ تاسو ته رانقل کړل دا د کولمبس نه 300 کاله د مخکینۍ زمانې دي. یو مورخ شهاب العمري په خپل یو کتاب کې ناشنا واقعه لیکلې ده او دا واقعه د افریقي او سلطان ابوبکر ثانی باره کې ده. ابوبکر ثانی د سلطنت مالی حکمرانو او دا ډیر ناشنا سړی و. د 1311 کې خپل حکمرانی پرېښوده او دا سلطنت خپل ورور ته حواله کو. دې لپاره چې د نورو ځمکو ته سفر وکړي او هلته د الله دین خلکو ته ورسوي. په دغه وخت کې ابوبکر ثانی د دې غټ سفر اراده وکړله. ظاهره خبره ده بحر اوقیانوس پار کول آسان کار نه و. دې لپاره ابوبکر ثانی د ټول عربي دنیا نه ماهر انجینران راوغوښتل. دا خلک راجمع شو او د دې سفر قابل یو غټ دریابي جهاز جوړ کړی شو. بیا یو سهار دی جهاز کې د ډیر وخت دپاره خوراک سکاک سامان کېښودلی شو او د کولمبس نه 200 کاله مخکې دا خلک کوم چې مسلمانان وو دوی د امریکې په طرف باندې ور روان شو. په دې جهاز کې ټول د افریقي خلک ناست وو. ناشنا خبره دا ده چې کولمبس په خپل کتاب کې د دې خلکو تذکره هم کړې ده او دا ویلي دي چې امریکا کې ما د افریقي خلک لیدلي وو. ورسره دا هم ویلي دي چې د خلک به د سرو زرو په سوځولو او د هغې نه د زیوراتو په جوړولو کې ډېر ماهر وو. کولمبس ویلي دي چې دوی به د زیورات په داسې ډیزاین باندې جوړول په کوم ډیزاین باندې چې افریقي والا خلک جوړوي.
او دا خبر غوړ چې ته معلومه ده چې د سلطنتي مالی حکمرانان ډیر مالدار خلکو دوی سره په ډیر مقدار کې موجود وو او دوی بر دینه مختلف قسمه زیورات هم جوړول. اول خبره ده چې اوس هم په امریکا کې داسې خلک شته دي چې هغوی د سلطنتي مالی په ژبه کې خبرې کوي او دا د هغوی قومي ژبه ده. په سن 1564 عیسوي کې فرانس والو د امریکای یو زړه نقشه پیش کړه. که تاسو دې نقشې د بغور سره وګورئ نو معلومیږي چې دې کې د بعضې ځایونو نومونه د مراکش او اندلس په نوم سره ایښودلی شوي دي. د دې نه معلومیږي چې دلته آباد شوي خلک مسلمانان وو. دوی چې د کوم ځای نه راغلي وو نو د هغه ځای نومونه دې ښارونو له ایښودي وو. په 1920 عیسوي کې د هارډ یونیورسټۍ یو پروفیسر کتاب ولیکو. هغې کې دا وویل چې د مخصوص واقعاتو او ثبوتونو دا معلومیږي چې کرسټوفر کولمبس سره مخکې نه دا پته وه چې دې ځای کې مسلمانان اوسېږي. راځئ چې د کولمبس هغه ډایري کوم چې هغه په 1493 عیسوي کې لیکلې وه د هغې نه یو جز مطالعه کړو. کولمبس پر خپله ډایري کې لیکلي دي چې د دغه خلکو یعنې کوم چې دغه وخت امریکې کې اوسېدل د دوی جامې د غرناطه والو مسلمانانو په شان وي. او دا هم لیکلي دي چې ما په کیوبا کې په یو غر باندې جوړ شوی مسجد هم ولیدو. یورپي مورخین د دې خبرې نه انکار کوي او دا وایي چې کولمبس مسجد نه ولیدلی بلکې د مسجد په شکل باندې جوړه شوې سابادي لیدلې وه. مسلمانانو کې چې کوم مورخین دي هغوی د دې خبرې نه داسې جواب کوي چې کولمبس د مسلمانانو سره یو ځای په اندلس کې ډېره زمانه تېره کړې وه. د هغوی په ثقافت او تهذیب باندې هغه ډېر ښه پوهېدو. بل کولمبس په اندلس کې مساجد هم لیدلي وو. نو د ده په شان یو کس څنګه غلطي کولی شي او یو عام آبادي ته څنګه مسجد ویلی شي؟ نو د دې بحث نه د رجب طیب اردوګان دا دعوه بالکل صحیح ثابتېږي. او کله ترکي صدر چېرته دا دعوه کوي نو په دې دعوه کې د هغه سره پوره حق دی. نو ملګرو که دا دلیل تاسو ته کافي نه ښکاري نو راځئ چې په دې خبر باندې تاسو ته نور دلیل وړاندې کړو. په سن 2000 کې د سپین یو محل کوم چې د مخکینۍ زمانې نه و د هغې بحالي کېدله. په دې دوران کې زنانه ته په عربي کې لیکلی شوي څه دستاویزات میلاو شو. په دې دستاویزاتو کې د امریکې باره کې ډېر معلومات لیکلی شوي وو. په دې سره دا ثابته کړی شوي وه چې مسلمانان د ډېر مخکې نه امریکا کې آباد شوي دي. دې زنانه دا دستاویزات د ډېر زمانې پورې د ځان سره محفوظ وساتل. دا ښځه په دې یېرېدله چې اسبان یا ولا خلک دا اوراق چېرته ضایع نه کړي. دې وجې نه دا ښځه راولګېده او دې اوراقو له یو کتابي شکل ورکړو. او اوس د دې کتاب نوم دی افریقا ورسز امریکا. دا کتاب چې څوک وګوري نو دې خبره کې د هغه هېڅ شک نه پاتې کېږي چې واقعي مسلمانان ډېر زمانه مخکې دغه جزیرو ته تللي دي. راځئ دا ګورو چې په اول ځل امریکا چا دریافت کړې وه. په تاریخ کې د کولمبس په ځای باندې د چا نوم لیکل پکار وو. په 1929 کې په ترکیه کې یو نقشه میلاو شوه. دې نقشې ډېر خلک په حیرت کې اچولي وو او ساینسدانان دې ته حیران وو چې پخوا زمانه کې انسان دا نقشه څنګه جوړه کړې وه. د دې نقشې جوړونکی کس یو مسلمان کمانډر و. د ټولې دنیا نقشه جوړه کړې وه. په هغې کې د امریکې نشاندهي هم کړې وه. د مسلمان کمانډر څوک دی؟ په دې نقشه کې د داسې څه ویلي دي چې هغې انسانان ډېر په حیرت کې اچولي دي. دا ټول هر څه به تاسو ته وړاندې کړو خو په روانه ویډیو کې. دا د سن 1929 عیسوي واقعه ده. یو مورخ ته د ترکیې په یو ښار کې نقشه میلاو شوه. دا نقشه د څاروي په سربند باندې ویستلی شوې وه. اول خو دا خلکو داسې یوه عامه ټوکړه ښکارېده لیکن کله چې ساینسدانانو په دې خبر وکړو نو حیرانه شو. دوی په خپل ریسرچ سره دا معلومه کړه چې دا نقشه په 1531 عیسوي کې یو مسلمان جوړه کړې وه. هغه څیز کوم چې ساینسدانان ډېر په حیرت کې اچولي وو هغه د دې نقشې ډیزاین په دې کې موجود د بریاعظمو نشاندهي وه. په دې نقشه کې د شمالي امریکا، جنوبي امریکا، انټارکټیکا او د دې نه علاوه د داسې ښارونو نشاندهي ده چې هغه په دغه زمانه کې هیچ هم نه پیژندل. د امریکې د اولنۍ نقشه چا او څنګه جوړه کړې وه. د دغه زمانې یو انسان ته دا دومره باریک معلومات د کوم ځای نه میلاو شو؟ ملګرو دا هر څه به تاسو ته ښه په تفصیل سره وړاندې کړو او د دې سره به تاسو دغه سوال جواب هم درکړو کوم چې د ډېرو خلکو په ذهن کې دی چې آیا امریکې ته الله سبحانه وتعالی څه پیغمبران رالیږلي وو او که نه. نو راځئ زموږ سره. مخکې له دې نه چې موږ د دې نقشې د حل کولو آغاز وکړو تاسو ته هغه سړي تعارف کول ضروري دي چې دا نقشه جوړه کړې ده. پیري رئیس یو مسلمان محقق او د دریابي فوج کمانډر و. د ده پوره نوم احمد محی الدین پیري او تاریخ کې د پیري رئیس په نوم باندې مشهور دی. د ترکیې په مشهور ښار جلیپولو کې پیدا شوی و او دا علاقه په دغه زمانه کې د سمندري جهازونو لپاره یو قسم مرکز و. د دې علاقې اکثر خلک داسې وو چې د هغوی تعلق د دریابي جهازونو سره ډېر و. په دریابي جهازونو کې اوږده سفرونه کول دا د دې خلکو پیشه وه. لیکن پیري رئیس کې یو کمال داسې و چې هغې د وجې نه د نورو خلکو نه ممتاز شو. پیري رئیس له چې کوم څیز ډېر شهرت ورکړو هغه علم و کوم چې د خپل تره کمال رئیس نه زده کړی و. کمال رئیس هم په تاریخ کې یو لوی دریابي کمانډر تیر شوی دی او په اسلامي تاریخ کې د ډېر اهم کردار ادا کړی دی او انشاءالله که چېرته موقع میلاو شوه نو د تاریخ په هم تاسو ته وړاندې کړو. کمال رئیس په خپله زمانه کې ډېر لوی دریابي فاتح تیر شوی دی. د ده په ډېرو جنګونو کې فتح میلاو شوی دي.
په 1499 میسوي کې مسلمانانو دریابي جنگ وشو د یورپ والو سره. په دې جنگ کې مسلمانانو ټوله دنیا حیرانه کړې و. مسلمانانو د جنگ کې په اولنی ځل د رایفل استعمال وکړو. د دې نه بعد رایفل په دریابي جنگونو کې پسندیده هتیار وګرځیدو. پیر ریس خپل تر سره تقریبا په ټولو جنگونو کې شریک شوی و. په دې حالاتو کې د خپل تر نه ډیر څه زده کړل، لیکن پیر ریس له الله یو خوبي ورکړی و. هغه خوبي داسې و چې د په عالمي دنیا کې ډیر شهرت ورکو. پیر ریس په تصویر کشي کې ډیر ماهر و او د خپل هنر د اسلام د خدمت لپاره خبر پور استعمال کړی و. د خپل د هنر سره یو داسې نقشه جوړه کړې و چې غیرن سبا ټوله دنیا په حیرت کې اچولې ده. کمال ریس د وفات نه بعد پیر ریس خپل تر میشن جاری وساتو او په سمندرونو کې د اسلام جنډه نصب کړه. پیر ریس چې کومه نقشه جوړه کړې و هغه ډیر بحث شوی دی ځکه چې د امریکای نقشه ده. د امریکای د لپاره ولنې او ډیره بخوانی نقشه حسابيږي. د دین چې موږ کومه نتیجه خاص کوو غدا ده چې په اول ځل امریکا مسلمانانو دریافت کړې ده او د دې خبرې لپاره یو مضبوط دلیل دی. ته چې کله د دې نقشې تفصیلات وګوري نو زما پرې خبره یقین دی چې ته زما سره په دې خبرو کې اتفاق وکړي. پیر ریس اولنی انسان دی چې د امریکای د دوه بریاځو مبارک خه مفصل نقشه جوړه کړې ده. پیر ریس امریکای ته تلو خپل سفر خه په تفصیل سره بیان کړی دی په خپل کتاب بحریه کې. د چې کله دا کتاب مکمل کو نو دا کتاب دغه زمانی طاقتور عثماني بادشاه سلطان سلیمان علی شان د بدوحفه کې پیش کو. لیکن ملګرو خبر صرف دومره نه ده. کوم کو تاسو پرې نقشه باندې نظر واچو نو معلومیږي چې په دې کې د انټارکټیکا نشاندهي هم شوې ده. د دې خبرې مطلب دا دی چې د انټارکټیکا موجود د دې دریافت کوونکی ولنی انسان هغه پیر ریس دی. ځکه چې پیر ریس ولنی انسان دی چې د انټارکټیکا باره کې ښه تفصیلي معلومات په دې نقشې کې راجمع کړي دي. ملګرو دې نقشې نن سبا ټول ساينسدانان حیران کړي دي تر دې چې ناسا والا هم دې د ډیر د حیرت په نظر سره ګوري. پیر ریس انټارکټیکا ته څنګه ورسېدو په دغه دور کې د محدود وسایلو سره؟ آیا دا عجیبه نه ده؟ دا نقشه په سن 1929 کې یو مورخ ته ملاو شوې و. تحقیق نه بعد معلومه شوه چې د دې نقشې جوړونکی انسان پیر ریس دی. ساينسدانانو دغه زماني ټولې نقشې راواغستې او د دې موازنه وکړه د دې نقشې سره. نو معلومه شوه چې دا نقشه دغه زماني د خلکو لپاره یو مکمل نقشه و. په دې نقشې کې داسې ځایونو نشاندهي هم شوې ده چې هغه ځایونه په دغه وخت کې لا نو دریافت شوي. او ډیره تعجب خبره ده چې په دې نقشه کې د انټارکټیکا ساحل بغیر د واورې نه ښودلی شوی دی. ملګرو دا غاله اخیری کم چې د دې نقشې د جوړېدلو نه 300 کاله بعد دریافت شوی دی. په سن 1531 عیسوي کې چې کله د ځمکې د پیمایش کولو لپاره ساحله هم موجود نه وه د دې هر څه باوجود داسې باریک نقشه جوړول واقعي ډیره د حیرانتیا خبره ده. کله چې ساينسدانانو د دې نقشې موازنه د نن سبا زماني د نقشو سره وکړه نو معلومه شو چې واقعي دا نقشه د عمده تفصیلاتو حامله ده. په دغه زمانه کې انسان د غرونو او دریابونو یو داسې تفصیلي خاکه څنګه جوړولی شي؟ په دې نقشه کې موجود د غرونو او دریابونو د تفصیلاتو نه دا معلومیږي چې دا علاقه یعنی امریکا ډیره مخکې دریافت شوې وه. په دې نقشه کې چې کله ساينسدانانو د انټارکټیکا باره کې تفصیلاتو ته وکتل نو هغه خلک کوم چې د خلای مخلوق یعنی الینز د وجود دعوه کوي هغوی دا د ځان لپاره یو دلیل وګڼو. هغوی دا ووایي چې دا نقشه یو انسان نه بلکې خلای مخلوق یعنی الینز جوړه کړې ده. ملګرو دا اوږد بحث د دې ته نه ځو چې آیا الینز موجود دي یا نه دي، لیکن دې ته راځو چې پیر ریس دا نقشه څنګه جوړه کړې ده. د امریکای دوه بریاعظمه تر دې چې د انټارکټیکا باره کې د دومره تفصیلي معلومات چا فراهم کړي دي انسان ته؟ آیا ساينسدانانو ته د دې حقیقت باره کې څه معلومات نشته یا هغوی ته معلومات شته لیکن هغوی دا خبره پټه کړې ده د خلکو نه؟ په تېره شوي ویډیو کې چې موږ هم دلایل تاسو ته پیش کړي وو که تاسو هغه ویډیو کتلي وي نو اوس به تاسو پوه شوي یئ چې پیر ریس دا نقشه څنګه جوړه کړې ده او هغه هم په دومره کم وخت کې امریکا او انټارکټیکا. کله چې په دې نظر وغورځو نو معلومیږي چې دلته مخکې څوک راغلي وو او بیا هغوی د دې باره کې تفصیل پیر ریس ته بیان کو. دې نه بعد پیر ریس راولګېدو او د دې خلکو د بیان مطابق یې داسې تفصیلي نقشه تیار کړه. آخر ساینسدانانو او مورخینو په خپلو کتابونو کې دا خبر په صحیح طریقې سره ولې نه ده بیان کړې؟ شاید چې دوی دا تسلیمول نه غواړي چې په اول ځل مسلمانانو امریکا دریافت کړې ده او دوی دا غواړي چې دا خبره دې پټه وساتلی شي. ملګرو پیر ریس یو بهادر او پرعزم نوجوانو. د خپل زمانه کې خلکو ته خپل علم نه ډیره فایده رسولې وه. د دې سړي ژوند اکثر په دریابي سفرونو کې تیر شوی دی تر دې چې د 90 کالو په عمر کې وفات شو. ملګرو اوس راځو هغه دویم سوال ته چې آیا امریکې ته پیغمبران رالیږلی شوي وو که نه؟ ځکه چې دلته خو د انسانانو ډیره لویه آبادي اوسېدله نو دې خلکو ته د هدایت لپاره څه پیغمبران رالیږلی شوي وو او که نه دا پیغمبران صرف په عربي ملکونو کې رالیږلی شوي دي؟ نو ملګرو جواب دا دی چې داسې بالکل ممکن ده. دې خلکو ته الله پیغمبران رالیږلي وو لیکن دې خلکو د هغوی احکامات بالکل پرېښودل تر دې چې د دې پیغمبرانو تذکره د خلکو په منځ کې ختمه شوه. ملګرو موږ چې دا خبره کوو نو د دې دوه وجې دي. اولنۍ وجه او دلیل دا دی چې قرآن کې الله سبحانه وتعالی فرمایلی دي چې وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې ما په هر امت کې یو یره ورکوونکی لیږلی دی. که موږ تاسو وګورو نو امریکې د دریافت کېدو نه مخکې په دې بریاعظمو کې یو امت اوسېدو او الله فرمایي چې ما هر امت ته یو رسول لیږلی دی. نو داسې بالکل عین ممکن ده چې دلته پیغمبران راغلي وو لیکن دې خلکو د دې انبیاو د دعوت رد کو. دوی له اعتبار ورنه کو
په دې سره د دې بیا تذکره د دې خلکو په منځ کې بالکل ختمه شوه. ملګرو په دې خبره دویم دلیل دا دی چې دا خبره د امریکای په تاریخ کې لیکل شوې ده چې امریکا کې مخکې کم خلک اوسېدل نو دوی په مذهبونو پسې روانو. په دوی کې بعضې خلک داسې وو چې بت پرستي به یې کوله او داسې خلک پکې هم وو چې هغه موحدین او د توحید عقیده یې لرله، یعنې الله یو ګڼو او بت پرستي نه کوله. دلته سوال دا دی چې دې خلکو کې د توحید او بت پرستي د کوم طرف راغلی وه؟ نو ملګرو د دې صرف یو جواب کیدی شي او هغه دا دی چې خلکو ته د توحید دعوت ورکوونکي څه خلک راغلي وو، لیکن دې خلکو کې بعضې داسې وو چې توحید یې پرېښودو او شرک یې اختیار کو. ځمکې ته الله سبحانه وتعالی 1,24,000 پیغمبران رالیږلي دي او دا خبره خو ظاهره ده چې موږ ته د هر نبي باره کې څه جدا جدا معلومات نشته. ملګرو تیر شوي ویډیو کې اوس چې موږ تاسو ته کم دلایل بیان کړل په دې ټولو چې سوچ وکړي نو په دې خبره کې شک نه پاتې کیږي چې واقعي د امریکې دریافت مسلمانانو کړی دی. ملګرو زموږ دا خبر په تعصب نه بلکې په دلایلو بنا ده. د دې تاریخ په اورېدو سره به تاسو په دې خبره پوه شوي یئ چې مسلمانانو په خپل دور کې هېڅ یو فن نه دی پرېښودی بلکې په هر څه کې دوی ځان کمال ته رسولی و. الله سبحانه وتعالی دې په مسلمانانو باندې رحم وکړي او هغه جذبه کوم چې په دوی کې مړه شوې ده هغه دې الله بیا را بیداره کړي. آمین.